حج ته د تګ پر مهال به د حاجیانو لپاره پوره اسانتیاوې برابروي. د کندهار مرستیال والي الحاج مولوي حیات الله مبارک د حج اوقاف ریاست او احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه د لیدنې پر مهال وویل د دې دواړو ادارو ترڅنګ ټولې هغې ادارې چې د حاجیانو سره تړاو لري ټول کارونه یې په ښه توګه روان دي او د حاجیانو د تګ لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. او په خپلو خبرو کې یې زیاته کړه چې د لیدنې پر مهال یو شمېر ستونزې په ګوته کړي چې هغه هم مخ په ختمېدو دي. موږ نن د حج اوقاف ریاست څخه لیدنه درلودل او په ضمن کې مو د حاجي کیمپ څخه لیدنه وکړه او بیا د میدان هوایي څخه احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه مو لیدنه وکړه او هلته چې په اوقاف ریاست کې حج اوقاف ریاست کې او داسې په حاجي کیمپ کې او د میدان پورې ټول کارونه الحمدلله برابر وه او پوره تیاری شوی دی او کوم ځایو کې چې څه لږ کمبتیانې وي کمی وو هغه کې هم د پوره کېدو پوره کوشش وشو او هغه ته هم تیاری شوی دی او کوم ریاستونه چې د دې حجاجو د کارو سره تعلق دی هغو هم پوره تیاری درلودی هغو هم خپل خدماتو پوره متوجه وه او الحمدلله داسې مشکل نه لیدل کېدی چې هغه د یادونې وړ وي او موږ هم پوره مطمئن یو او حجاجو ته او ټول خپل د کندهار شریف ولس ته او بیا د زون په سطحه ولسونو ته اطمینان ورکوو چې په ښه فضا کې به په ښه ډول کې به انشاءالله د حج سهولتونه ورته مهیا او برابر وي او په پوره اطمینان دې تشریف راوړي. مرستیال والي د کندهار او ټول زون شریف ولس ته ډاډ وړاندې کړ چې د ولایتي ادارې په سپارښتنه اړوند ټولو ادارو د حج لپاره ټولې اسانتیاوې رامنځته کړي دي او د حاجیانو د تګ پر مهال به هیڅ راز ستونزې موجودې نه وي.